الله ته معلومه. له کوره یې د 2 زامنو د جنازې پورته کولو په سترګو کې اوښکې او په مرۍ کې لاړې وچې کړي. دې مورکۍ په یوه ورځ د زړه 2 ټوټې له لاسه ورکړې. ریاض الله او مطیع الله یې هغه 2 زامن ول چې د ټولې کورنۍ هیلې له دوی سره تړلې وې. له همدې انګړه په یوه ورځ 2 جنازې پورته شوې. ریاض الله او مطیع الله د جلال آباد ښار مقام خان په هدیره کې په یوه جنازه کې په بمي چاودنه کې خپل ژوند د لاسه ورکړ. هغوی د شهادت مقام ترلاسه کړ، خو د کورنۍ غړو ته یې بلا غمونه تر شا پرېښودل. دا مورکۍ او ټوله کورنۍ یوازې د هغې کشر زوی شمال خان ته سترګې غړوي. هغه ته اوس په یوازې ځان د یوې 20 کسیزه کورنۍ مشري ورتر غاړې ده. روغ جوړ رانه ووته. د خدای ملنګانو، د خدای غریبانو سخا پسې ووته، خیرات پسې دا زموږ ثواب وشي. دغلته پراته وي چې مړی او ژوندی هم خوندي شي. نو بچیان نور هېڅ خبره هم نه وه. د کور سرپرست هم دغه دی غریب، نو اوله پاک الله دی او دویم یې دغه دی، نور د الله اله ته مونږ لاړو قبر مو ایستو او د قبر نه بس بیا د هغې نه رالو او مونږ خپله غریبي کوله او بس دغسې چې جنازې ته لاړو. په دغه جنازې په حالات کې چې څنګه بس وروره صفونه برابر شوه، بم چاودنه وکړه او دغه پیښه تر رامنځته شوه. ما خپل 2 ورونه تر لاسه ورکړه. کله چې زه راغلم نو نور زه ځان ته پوه شوی نه وم، خپل رور باندې ورلیدلی وم. خپل رور ما راجیګ کې او انتقال هم کې د دې ځن هسپتال ته م انتقال کې. غریب خلک یو، نو موږ خپله غریبي کوو. هغه تقریبا چې ما ته د 20 کسو سرپرستي په مخ باندې شوه او دغه ټول ماشومان ما ته راپاتې شو د دې ورونه او زه په دې کور کې یو سړی یم. زاهد الله د عمر په 14 کال د پلار له سیوري بې برخې شو. د 3 خویندو، یو ورور او مور د سرپرستۍ دروند بار ورتر غاړې شوی. زما پلار چې په جنازې ته لاړو هملته شهید شوی. اوس مکتب یم، مدرسه یم او د کار بار هم کوم، لکه کاکا سره مرسته پکې کوم. موږ 3 خویندې او 2 ورونه یو. زه خپل مکتب ته ځم او شاوخوا کې خپل کاکا سره په اوږه درېږم. د نن 19 ورځې وړاندې د مقام خان په هدیره کې په جنازه کې یوه بمي چاودنه کې د ریاض الله او مطیع الله په ګډون نږدې 20 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او په همدومره شمېر پکې ټپیان هم شول.